بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نن ورځې درس ته. زه راځم ورته د دې ځای څخه اپیسوډ پورته کوم چې پورته مې کېدا درته رالی. په تېر درس کې ورته ګوره که سیس فکر تر دې نازي موږ کار خلاص کړئ. دا مو ټول چې کړه ومو ویل. اوس راځم چې ته ایډیټینګ ته. ایډیټینګ کې زه اوله وار راځم ورته ګوره ورته لیکم چې مساوي رینډ قوس خلاص او باندې مې کې انټر مې کې دا لیکنه راغله. اوس راځم ورته ګوره دلته کلیک ورکوم چې کله کلیک وکړې اول فاینډ دی زموږ سره فاینډ دوه دانې دي، یو فاینډ دی بل اډوانسډ فاینډ دی. فاینډ یو شی پیدا کوي. که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم چې کله کلیک وکړې زموږ سره دا لیست خلاص شو. اوس یو ریزلټ دی، بل پیج دی، بل هیډینګ دی. اوس ریزلټ په ریزلټ چې کله کلیک وکړې دلته چې هر شی ولیکې هغه درته راځي. مثلا زه که راسم ورته ګوره دلته ورته ولیکم چې 2 ورته ګوره مینه 2 او که دلته ورته ولیکې چې اینډ دا درته راغله او که راسي خالص ای ولیکې ټوله ای به درته راسي. مثلا دلته تا یو کتاب را خلاص کړی دی، ته غواړې چې په دې کتاب کې یو موضوع پیدا کړې، منځ کې هغه ورته ولیکه چې ودې لیکئ که دا موضوع په دې کتاب کې یو واره وه، که دوه واره وه، که درې واره وه، چې هر څو واره وه یو داسې ژړ نښان باندې درته چشکې به درته راولي. بس خلاص خبره. اوس نو دا خو ورته ګوره دې دپاره دي هر څونه چې هغه ټولې چشکې به درته راولي. دا د چش کار دی، دا د ریزلټ کار دی. او که زه راسم ورته ولیکم اینډ ورته ګوره دلته معلوم کړه ورته ګوره مینه دا یو دی، ورته ګوره دلته راغلی وینې هلته خپل ورته ګوره معلومېږي چې دا اینډ دلته دی، دا دلته موقعیت لري. سو دا عموما د چش کار دی، د ریزلټ کار دی. او د هغه څخه وروسته پیج دی. پیج به داسې کار کوي که چیرې زه راسم ورته ګوره مینه دې ځای څخه ورته ولیکم چې مساوي رینډ قوس مې خلاص کړي دونه پریګرافه انټر یې کړه چې انټر یې کړې ورته ګوره مینه دا لیکنه چې څو درته راغله. باره که راسم ورته ګوره مینه دلته کلیک ور وکړئ چې کله کلیک وکړئ فانټ ته راځم پر دې باندې کلیک کوم. اوس پیج چې دی وایي صفحې که راسې دلته کلیک وکړئ ورته ګوره مینې وایي اولې صفحې ته ځې، دومې ته ځې، درېیمې ته ځې، چې هرې صفحې ته ورځې هغه صفحې ته ورتلی سي. پنځمې ته شپږمې ته ځې، د دې ځای څخه اولې ته ځې، هرې صفحې ته چې ته ځې کولی چې وله ورسي هغه به چې سي داسې استعمال سي. نو ریزلټ د دې کار کوي او پیج د دې کار کوي. صفحو ته ورځي، په ریزلټ کې چیرې یو نوم ولیکي هغه نوم درته راپورته کوي، او په پیج کې چې منځ کې یوه صفحه ووایاست هغه ورته ګورئ دا صفحې ټول درته راځي. باید چې هرې صفحې ته ورځې پر هغه باندې کلیک کوئ، هغه چې کېږي د دې ځای څخه وله ورځي. او پاتې چې سو هیډینګ سو. هیډینګ به داسې کار کوي که زه چې راسم ورته ګورم مینه دې ځای څخه زه راځم دلته ورته لیکم چې پین چې ولیکې راځم ورته ګوره دلته چې کړه په هیډینګ باندې کې واخله لکه ارټیکل وینې برته ارټیکل رالیکه. راځم دلته ورته لیکم چې مساوي رینډ قوس خلاص او باندې کې انټر مې کوي کنټرول نیسم انټر وامه. په دې ځای کې ورته لیکم چې پنسل راځم دا هم په هیډینګ باندې کې اخلمه. د دې ځای څخه مساوي رینډ قوس خلاص او باندې مې کې انټر مې کوي کنټرول نیسم انټر وام. په دې ځای کې ورته لیکم چې بوک دی وایي کسې سو دا مې په هیډینګ باندې کې واخیستې مساوي رینډ قوس خلاص او باندې مې کې انټر مې کوي دا راغلی. اوس دا لیکنه ورته ګوره عموما د دې دپاره چې سوی استعمال سوله. باره که راسي ورته ګوره مینه دلته کلیک ور وکړئ چې کله کلیک وکړئ اډوانسډ فاینټ ته راځم پر دې باندې کلیک کوم دغه ته فاینټ ته راځم. فاینټ چې راسي ورته ګوره کلیک ور وکړئ چې کله کلیک وکړئ په تېرو درسو کې ورته ګوره دوه شیان موږ وویل، یو ریزلټ و بل چې و پیج و. اوس هیډینګ چې راسي دلته کلیک ور وکړئ ورته ګوره دا راغلی. اوس که پین ته راسي پین ته ورځئ، که پنسل ته راسي پنسل ته ورځئ، که بوک ته راسي بوک ته ورځئ. وینې پین دی، پنسل دی، بوک دی، هر یو چې ته وله ورځئ کولی چې ورسي. که چیرې زه راسم ورته ګوره مینه دې ځای څخه کنټرول نیسم انټر وام بله صفحه مې راواخیستله دلته ورته لیکم کار. اوس ورته ګوره کار دلته نه دی راغلی. دا په هغه صورت راځي چې ته راسې ورته ګوره دلته کلیک ور وکړې هیډینګ ته چې راغلی وینې ما راسې ورته ګوره وینې مساوي رینډ قوس خلاص باندې کې انټر دې کې ورته ګوره دا راغلی. بار هر یو چې ته ورځې ورته ګوره دلته کلیک پر کوې، دلته کلیک پر کوې، دلته کلیک پر کوې، دلته کلیک پر کوې، هر یو چې ته ورځې کولی شي وله ورسي هغه به چې سي درته استعمال به سي او درته راوسي. صحیح سو. نو دا چې کار و دا د فاینډ کار و. د هغه څخه وروسته اډوانسډ فاینډ. اډوانسډ فاینډ به داسې کار کوي زه راځم ورته ګوره مینه دې ځای څخه ورته لیکم چې مساوي رینډ قوس خلاص باندې مې کوي انټر مې کوي. سو چې کله مې انټر کوي دا راغلی درته. اوس که زه راسم ورته ګوره مینه پر اډوانسډ فاینډ باندې کلیک کوم دا درته راغلی. سو چې راغلی ورته ګوره مینه اینډ مې لیکلی دی ټوله اینډ نه ښکاره کېږي. اوس نو که زه راسم ورته ګوره مینه دې ځای څخه پر فاینډ نیکس باندې کلیک وکړې دا یو دانه دا ښکاره سو، دا دی فاینډ نیکس باندې کلیک کوې دوم ښکاره سو، درېیم دی، څلورم دی. نو د فاینډ او د اډوانسډ فاینډ په مابینځ کې د ونه قدر فرق و. په فاینډ کې ټوله ښکاره کېدل، په اډوانسډ فاینډ کې یو یو ښکاره کېږي. وینې دا دی. او که تو غواړې چې یاره د لیدي ګرد ښکاره سي نو راسه فاینډ ان باندې کلیک وکړه ټوله به درته ښکاره سي. او که تو غواړې چې ورکم رنګ دې ورکول سي هایلایټ دې ورکول سي سو نو راسه دلته کلیک ور وکړئ ورکم هایلایټ رنګ مو چې سي ورکول سي او درته رابسي. سي سو نو عموما ورته ګوره دا دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي. ګورئ د فاینډ او د اډوانسډ فاینډ په مابینځ کې د ونه قدر فرق دی. په فاینډ کې که یو لفظ ولیکې په یو کتاب کې که یو که دوه که لسو که شلو ټوله پیدا کوي. په اډوانسډ فاینډ کې یو یو درته پیدا کوي ګرد نه پیدا کوي. ها
په اډوانسډ فانټ کې اپشن ول ورکړی چې ګرد هم پیدا کړي مشکل نه لري یو رنګ ول ورکړي رنګ یې ورکولی سي سو نو عموما ورته ګوره دا ډېر لپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي دا کار کوي د هغه څخه وروسته راځم چې ته ګوټو ته زه راځم دلته ورته لیکم چې یو کنټرول نیسم میټر وم دومې صفحې ته وارلم 2 3 4 5 6 اووه صفحې مې واخیستلې چې کله دې 2 صفحې راواخیستلې څه شو اوس نو زه راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړې ګوټو ته راځم پر دې باندې کلیک کوم زه وایم یاره زه څومې صفحې ته ځم څلورمې صفحې ته ځم څلور ولیکه ګوټو باندې کلیک وکړه څلورمې ته به ولاړ سې که وغواړې چې اولې ته ځم اوله دلته ولیکه ګوټو باندې کلیک وکړه اولې ته به ولاړ سې که وغواړې چې دومې ته ځم دوه ولیکه ګوټو باندې کلیک وکړه دومې ته ځم که وغواړې چې یاره زه درېمې ته ځم درې ولیکه ګوټو باندې کلیک وکړه درېم ته به ورسې او که ته وغواړې چې یاره زه نهمې صفحې ته ځم نو پر دې ګوټو باندې کلیک وکړه څومې صفحې ته ورغلې اوومې صفحې ته دا که چیرې ته اضافه ورته ولیکې دی اخري تا ته راولي چې تر دغه اخري اندازه یې دغه ده تر دغه اضافه صفحې موږ سره شته نه نو دا عموما د چې کار و ده ګوټو کار و ګوټو معنی تګ د دې لپاره استعمالیږي اوس په دې ګوټو کې دا سیکشن دی لاین دی بوک مارک دا شیان څه نه دي ویلي تر اوسه پورې چې دا ووایاست برته ګوټو دی هغه ته ځي څوم سیکشن ته ځي یا څوم لاین ته ځي اوس بوک مارک دا ټول موږ وایي سیسو فوټ نوټ ایډ نوټ کمنټ دا ټول وایي کم کمنټ ته ورسې سیسو نو عموما ورته ګوره دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي دا انشاءالله که خدای کول درته راځي سیسو دا خو دا کار کوي او د هغه څخه وروسته ریپلیس دی ریپلیس معنا څه اړول اوس که زه راسم دلته ورته ولیکم رینډ که اوس کلاس باندې مې کوي انټر مې کوي زه راځم په دې ځای کې ورته لیکم چې یو نوم ورته لیکم چې دی احمد مې ولیکئ د هغه راخلم انتخاب یې که کنټرول سی کاپي یې که کنټرول سی کاپي شارټ کټ دی یا به راځي دلته به کلیک پر کوي یا بیا کاپي کوي دلته زه غواړم چې راسي پیسټ یې که دلته یې راولمه پیسټ یې که دلته یې راولمه پیسټ یې که دلته یې راولمه پیسټ یې که مثلا په یو کتاب کې زموږ سره دلته احمد په نامه 2 3 ځای چې څه به دي یو لفظ راغلی دی اوس که زه وغواړم چې یاره دغه احمد دی واوړي په بل نامه باندې دا څه کار دی د ریپلیس کار دی په یو کتاب کې یو نوم موجود دی ته غواړې چې دا واړی په بل نامه باندې دا عموما د ریپلیس کار دی نو بهر راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړې دا به درته راشي زه راځم دلته ورته لیکم چې شي احمد یې چې ولیکئ احمد رالی اوس دلته لیکل دي فانډ ویت په فانډ ویت کې به هغه نوم لیکي چې په کتاب کې ستاسو سره موجود وي په لاندې کې به لیکلي ریپلیس ویت په ریپلیس ویت کې به هغه نوم لیکي چې ته په کوم نامه اړه اوس نو فانډ ویت ما ولیکئ راځم دلته ریپلیس ویت لیکم ریپلیس ویت کې مثلا د چا په نامه یې کوم ده عبدالله په نامه یې کوم اوس دلته فانډ برته هغه فانډ دی وایي هغه نوم راته پیدا کړه که زه راسم دلته کلیک پر وکړم ورته ګورم نوم داته پیدا سو اوس دلته زموږ سره یو ریپلیس دی به ریپلیس آل دی که په ریپلیس باندې کلیک وکړې دا یو نوم اوړي احمد په عبدالله اوړي که په ریپلیس آل باندې کلیک وکړې ټول اوړي که زموږ سره یو که لسو که شلو ټول چې کېږي اوړي اوس راسم ورته ګورم ریپلیس وینې په چا واوښتې په عبدالله واوښتې راځم ریپلیس باندې کلیک وکړه دا هم په عبدالله واوښتې اوس ریپلیس آل پر دې باندې کلیک وکړه اوکې که چې اوکې دي که څه سو کلوز دی که چې کلوز دی که ورته ګورم وینې زموږ سره ټولې چې سوه په عبدالله واوښته که یو وي که دوه وي که درې دا چې کېږي ټوله درته اوړي نو دا چې کار و دا د ریپلیس کار ریپلیس یو نوم په بل نامه اړول د خپل عموما د ریپلیس لپاره چې کېږي استفاده کېږي او د هغه څخه وروسته سلیکټ دی که زه راسم دلته کلیک وکړم دلته لیکلي سلیکټ آل سلیکټ آل داسې کار کوي که زموږ سره یوه صفحه یي که دوې که درې لکه کنټرول ای په اول در کې ماتې سول مال کنټرول ای شارټ کټ د سلیکټ آل دی اوس که پر دې باندې کلیک وکړې ټول لیکنې چې کېږي انتخابېږي سلیکټېږي دا سلیکټ آل دی او که پر دې باندې کلیک وکړې دا بیا سلیکټ اوبجیکټ دی دا بیا انشاءالله موږ وایو دا اوبجیکټونه عکسونه چې زموږ سره دي هغه انتخابېږي یا شیپسونه یي دا انتخابېږي یا شیپس و عکس خپله چې شته یو اوبجیکټ د سیسو دا انتخابېږي او لاندې به یې لیکلي وای سلیکټ آل ټکس ویت سمیلر فارمیټینګ نو ډیټا دا بیا داسې کار کوي که زه راسم ورته ګورم دا د عبدالله نوم انتخاب کړمه زه هم دا لږ اندازه غټومه بولډ یې که یو رنګ وله ورکومه زه راځم وایم یاره دا غواړم چې دې ته هم وله ورکړمه دې ته هم دا رنګ وله ورکومه دې ته هم ورکومه دې ته هم ورکومه اوس نو زه راځم ورته ګوره دا انتخاب کړم چې انتخاب دې کوي باره که راسې ورته ګوره دلته کلیک ور وکړې وایي سلیکټ آل ټکس ویت سمیلر فارمیټینګ نو ډیټا وایي زموږ سره هغه لیکنه سلیکټ که انتخاب یې کړه چې هم ورته وي هم جنسه وي یو رقم وي اوس نو که زه راسم ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړه ورته ګوره وینې دا ټول لیکنه انتخاب سوي وینې عبدالله په نامه دا ځکه چې هم ورته وه نور لیکنه نه دي انتخاب سوي ځکه چې هغه نه سور رنګ لري نه دون اندازه غټه ده او نه بولډ ده صحیح سو دا اندازه په دې انتخاب نه کړه
اوس نو که زه راسم ورته ګورم یعنې دغه لیکنه دغه عبدالله نور دی دا انتخابوم خالص یې بولډ ختموم دا دی بولډ مې ختم کړئ که زه راسم ورته ګورم یعنې دا انتخاب کړمه برکه راسي ورته ګورم که پر دې باندې کلیک وکړي ورته ګورم یعنې دا مو نه انتخاب شوی دا په دې نه دی انتخاب چې نور ټوله بولډ و دی بولډ نه دی بس خلاص خبره نور مو هېڅ کار نه کوي صحیح شو دا د دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي صحیح شو راځم د هغه څخه وروسته سلیکشن پین ته سلیکشن پین به داسې کار کوي که تو غواړې چې یاره یو کتاب دی مثلا زه راځم ورته ګورم یو شیپس راخلم چې دا شیپس مې راواخیستې دلته مې انتخاب کړئ یو بل شیپس راخلم مثلا دا شیپس مې راواخیستې دلته مې انتخاب کړئ یو بل شیپس راخلم مثلا هغه شیپس مې راواخیستې دلته مې انتخاب کړئ په یو داسې صورت باندې اوس زموږ سره 3 شیپسونه دي اوس که زه راسم ورته ګوره دا لیکنه که زه پرنټومه زموږ سره دا شیپس هم پرنټېږي دا هم پرنټېږي دا هم پرنټېږي ټول پرنټېږي که زه وغواړم چې یاره زما سره لیکنه ده زه غواړم چې شیپسونه پرنټ نه شي لیکنه دې پرنټ شي وینې اوس که زه راسم کنټرول پی ته راسه او یا راسه ورته ګوره دلته کلیک ور وکړئ چې کله کلیک وکړئ سیو ته راسه څو دا دی سیو ته راسه پر دې باندې کلیک وکړه ورته ګورئ سیو نه پرنټ ته راسه پر دې باندې کلیک وکړه ورته ګورئ وینې دا دی اوس کې پرنټ دا هم پرنټېږي دا هم پرنټېږي دا هم پرنټېږي بارم که زموږ سره دلته لیکنه ډېر وه 3-4 ورکې وسې سو نو دا زموږ سره د هر یو شیپس جلا جلا کېږي پرنټېږي زه وایم یاره شیپسونه دې نه پرنټېږي لیکنه دې پرنټ شي شیپسونه دې دلې چې پټ شي سو خو لیکنه چې شي پرنټ شي نو بار بار ورته ګول ته به کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ سلیکشن پین ته به راسي پر دې باندې کلیک وکړئ اوس که پر هاډ آل باندې کلیک وکړئ ټوله به پټ شي پټ شو که او که پر شو آل باندې کلیک وکړئ ټوله به چې شي ښکاره به شي هاډ آل باندې کلیک کړئ ورته ګوره پټېږي شو آل باندې کلیک کړئ ښکاره کېږي که راسي ورته ګوره دا یوه سترګې پټوي دا یوه سترګې ورته ګوره یو چې کېږي پټېږي دا دې پټ شو دا دې پټ شو دا دې پټ شو وینې دا مې پټ کړئ او که ټوله پټه پر هیډ آل باندې کلیک وکړه ټوله پټ شو چې کله پټ شوله ورسه کنټرول نیسم پی ووهم خپل لیکنه پرنټ کړه چې پرنټ یې کړه صحیح شو بېرته یې سمه بار بار راسي ورته ګوره ته به کلیک ور وکړئ چې کله کلیک وکړئ سلیکشن پین ته راسه پر دې باندې کلیک وکړه شو آل باندې کلیک وکړه ورته به چې شي ښکاره به شي نو دا عموما ورته ګورئ دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي دا چې کار و دا د سلیکشن پین کار صحیح شو دا کار کوي صحیح شو نو د دې څخه ایډیټینګ هم کار خلاص شو صحیح شو دا هم خلاص شو د هغه څخه وروسته هم موږ د دغه ځایګې څخه ونیسئ تر دې ځایګې پورې دا ټول ختم کړئ صحیح شو د دې کار خلاص شو اوس یو څو شارټکټ کیز درته وایم شارټکټ کیز څه معنا لري شارټکټ کیز دا معنا لري چې یو شی په لنډه طریقه کار کول بس خلاص خبره ده شارټکټ کی کار دی مثلا زه راځم ورته ګوره ورته لیکم وامه مساوي رینډ که اوس خلاص باندې مې کړئ انټر مې کړئ دا لیکنه ده اوس که زه راځم ورته ګوره دلته کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ پر دې باندې کلیک کوم دا لیکنه ټول چې کېږي انتخابېږي نو د دې لپاره شارټکټ کی کنټرول ونیسه ای ووایه چې ای دې واله ټول انتخاب شول صحیح شو او یا راځي ورته ګوره وینئ دې ځایګې څخه راځي ورته ګوره دلته راځي کلیک ورکړئ چې کله کلیک وکړئ فانټ ته راځي پر دې باندې کلیک کوئ چې کله کلیک وکړئ دا درته راځي د دې لپاره کنټرول د فانټ لپاره کنټرول اف صحیح شو دا د شارټکټ کیز نو دا شارټکټ کیز یو شی په لنډه طریقه پیدا کول صحیح شو یا راځي ورته ګوره وینئ ریپلیس راوړم اوس دلته کلیک ورکړئ یا راځم ورته ګوره ګوټو ته دلته راځي ورته ګوره کلیک ورکړئ صحیح شو د دې لپاره کنټرول ونیسئ جي وایي چې جي د خپله ګوټو درته راځي دې څه وکړي دې ته شارټکټ کیز وایي یو شی په وسه طریقه پیدا کول شارټکټ کیز دي اوس نو اکثره شیان چې د شارټکټ کیز لري اکثره بیا نه لري اوس ورته ګوره دا رنګ دی دا چې د شارټکټ کی نه لري ولې نه لري ځکه چې د کار یو دی د کار یو نه دی زموږ سره یو رقم رنګ نه دی 2-3 رقم رنګونه دي سیسو لس شل رقم رنګونه دي نو اوس هغه شی شارټکټ کیز لري چې یو رقم رنګ کار یو وي سیسو اوس دلته ورته ګوره مختلف رنګونه دي نو دې لپاره چې دې لپاره شارټکټ کی پیدا کړي دې لپاره به شي دې لپاره به شي سیسو خو اکثره شیان شارټکټ کی لري اکثره نه لري او که چیرې تاسو غواړئ چې یاره زه غواړم چې د شارټکټ کیز په یاد کړم څه یې یادوم یې مثلا استعمالوم یې نو د دې لپاره دغه دی باره به کتابچه راواخلئ هر شارټکټ کی به جلا جلا ولیکئ څنګه به یې لیکئ داسې به یې لیکئ اوس ورته ګوره دغه موس به راواخلئ اوس د کټ شارټکټ کی لیکې دغه موس به راواخلئ پر دې کټ به یې داسې ودروئ چې ودرې ورته ګوره په میسج کې چې لیکلي کټ په کوسو کې ته لیکلي وای کنټرول ایکس اوس کنټرول چې وینیسي ایکس وای دا چې کار دی دا د شارټکټ کیز کار د کټ دی اوس که زه راسم ته ګوره دا لیکنه ټول انتخابوم کنټرول نیسم ایکس وم شارټکټ کی راله که ته ګورې وینې زه هلته نه یم ورغلی کنټرول ایکس مې ووه نو دا هر یو جلا جلا د ځان سره ولیکئ باره یې په یاد کړئ دلته دغه موس وروړئ دلته یې ودروئ ورته ګوره د کټ شارټکټ کی چې ده کنټرول ایکس دی د کاپي شارټکټ کی چې ده کنټرول سی ده د پیسټ شارټکټ کی چې ده کنټرول وی ده د بی د چې ده کنټرول بی دی د لیفت چې دی کنټرول ال دی د سنټر چې دی کنټرول ای ده د رایټ چې دی کنټرول آر دی اکثره شارټکټ کی چې دی د دغه اپشن اول توری دی خو داسې نه درته وایم چې ګرد نو دغه رقم دی ګرد دغه رقم نه دی
اوس ګوره دا چې شی دا ریپلیس دی وینې که زه دلته سرچ ودرم دلته څه لیکلي کنټرول اچ یې لیکلی دي نو خو باید چې ار یې راویستي خو ار یې نه دی راویستي اچ یې راویستی دي خو داسې نه درته وایم چې همیشه به بیا راغی خو اکثره شیان چې دي هغه شیان دي څه چې د دغه لفظ د دغه علامې خپل نوم چې دی د دې د سر تورې راخیستې سو اکثره داسې عمومي دي خو چې تاسې پیدا کوئ دا موس به دلته دروئ چې ونه دروئ نو عموما د دې دپاره پیدا کېږي ورته ګورم دلته درښومه کنټرول ای دی څه که دلته ودرئ ورته ګورم وینئ دې ځای څخه کنټرول او جی که دلته ودرئ کنټرول اف دا ار یې ورته ګورئ جلا جلا چیش کېږي درته معلومېږي دا چیش کاري دا د شارټ کټ کیز کاري څه بس دلته راسي داسې پکښې ګرځئ څه نو عموما ټول درسره ولیکئ چې ولیکئ دا چې په یاد کړئ نو ډېر په کار راځي که راځي دې ته هم دا هم اکثر لري په دې مینیو کې هم شته په دې مینیو کې هم شته خو اکثر شارټ کټ کیز چې دي یو په هوم کې ډېرې دي او بل په فایل کې ډېرې دي دغه ډېرې دي څه نور نه چندان شارټ کټ کیز نشته خو مهم یې دلیل څه دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي درته راځي څه یو خو دا خبر درته کوم یو بله خبره هم درته کوم دغه لیکنه دا باید ما په اول ورځ درس کې ویلي وو خیر بر هر حال دا مې اوس په یاد سره اوس بیا درته وایم دا لیکنه چې ته راواخلې ورته ګوره دلته یې ولیکې مساوي رینډ شپنیسم کوسلاسو باندې کې انټر مې کې دا لیکنه ما ولیکله اوس نو اول شرط دا دی چې دا لیکنه ته د کمپیوټر پر مخ باندې یا په یو ډرایو کې به ثبتوې اوس دا لیکنه ته روان سولې لیکنه که یې په یو ادارې کې ناست یې لیکنه دې وکړه دا دې ټوله ولیکل اوس که کمپیوټر زه بند کړم چالان یې کړم دا ستا لیکنه خو ټول ولاړه د منځه ولاړه یا اکثر که تا لیدلي په ادارې کې دا غټ غټ کمپیوټران پراته دي هغه دا خاصیت لري که برق دلي و دی چالان دي که برق ولاړ یودم دی بند سي نو چې بند سو دا ستا ټوله خواري ابس شول نو ستا اوله بیداري دا ده چې اول دپاره ته راسې دی دې راخلاص کوي مثلا چې کله یې دا اپسورډ راخلاص کوي دی دې راخلاص کوي اول دپاره ته راولاړ سه دی ثبت کړه چې سیو دې کوي یو ځای یې سیو کړه باره که برق ولاړ سي که دې کمپیوټر بند سي چې هر مشکلات راسي تا ته به ستونزه نه وي ستا کمپیوټر به چی وي ستا لیکنه به چی وي محفوظ به وي اوس هم دا لیکنه د سیس ور عالم دلته کښېناستم لیکنه کومه راځم ورته ګورم وینئ دې ځای څخه دا لیکنه مې دا ولیکله اوس زه غواړم چې دا چیش کړم ثبت یې کړم د سیولې طریقه دغه ده راوسې ورته ګوره دلته چیش ته فایل ته پر فایل باندې به کلیک وکړې راوسې دلته لیکلي سیو پر دې سیو یې که سیو از یې د بیا زه تېسته وایم دا دوه مختلف فرق لري خو ته که پر دې کلیک که پر دې کلیک کوې مشکل نشته سو اوس فلحال دپاره د دې څخه استفاده وکړه زه راځم ورته ګوره پر دا سیو باندې کلیک وکړه چې کله کلیک وکړې دا به درته راسي برابر راسي دلته ورته ګوره براوز ته یا دې سپیس ته چې ار یو وي مشکل نشته راځم دلته ورته ګوره براوز ته پر دې باندې کلیک کوم دا رالی درته اوس وایي دا لیکنه ته چیرې ثبتوې دا چې ته کار ځینې اخلي آیا دا چیرې ثبتوې چیرې ذخیره کوې نو زه غواړم چیرې ذخیره کوم ډیسکټاپ دا ډیسکټاپ چې دی خپله د کمپیوټر د مخ صفحې ته ویل کېږي د کمپیوټر د مخ پر صفحې باندې زه چې کوم ذخیره کوم یو نو چې دی انتخاب کوي برابر راسي ورته ګوره فایل نیم دی دلته به یو نوم وله ورکړي زه راځم ورته ګوره چا په نامه باندې د هلمند په نامه باندې یو نوم یې وله ورکړئ راسه ورته ګوره دلته چیش که سیو یې کړه چې سیو دې کوي اوس که زه راسم ورته ګوره دې څخه ووځمه دلته د هلمند په نامه موږ ته دا لیکنه چې ثبت اوس نو که زه راسم ورته ګوره مینې د هغه راخلاصومه چې راخلاص یې کړه راځم ورته ګوره دلته چیش کوئ لیکنه کوې دا د لیکنه مې کړه دا لیکنې ټوله ولیکله څه باره چې کله وتلې پر دې باندې کلیک وکړئ چې ووتلې وینې اوس دا لیکنه وایي وایي سیویه کې ډونټ سیویه که دا لیکنه غوښته چې ثبت نه سي پر دې باندې کلیک وکړه او که دا لیکنه غوښته چې ثبت سي پر دې باندې کلیک وکړه چې کله کلیک وکړې ستا لیکنه ټوله ثبت شول نو ستا لیکنه دغه ده باره دغه که یو چا ته ورستوې پرنټوې یې په فلش کې وړې یو ځای یې پرنټوې چې هر څه به کوې خو ستا لیکنه دلته چی شوله ثبت شوله او که چیرې دا طریقه ورسره ونه کړې لیکنه دې ثبت نه ده څه چې په هره ولاړه والا کمپیوټر کې چارج یې ختم شو که یو بل مشکل رالی که ثبت نه و ستا لیکنه ټوله چی شوله فالتو شوله څه دا دی او که راسې ورته ګورې وینې دلته کلیک پر کوې خو ته دا یو عادت زده کوې تاسې دا یو عادت زده کوې چې دلته ورته ګورې وینې چې کله په ادارې کې کښېنستل یو لیکنه کوې وینې داسې لیکنه کوې دا عادت که کنټرول اس وه کنټرول اس چې دی شارټ کټ د دغه سیو دی چې اوس ما تاسې شارټ کټ کیز وویل د څه شي دی د دغه دی د دغه وینې د دغه شارټ کټ دی څه نو د دې دپاره دلته ورته ګورې وینې چې هر څونه لیکنه کوې څه لیکنه دې ولیکله بیا کنټرول اس وه بس چې څه لیکنه کوې د خپل عادت زده کړه څه اوس ما دا عادت کړی دی چې زه په شوبه کې کښېنه چې لیکنه کوم څه بس چې څه لیکنه ولیکم کنټرول اس وم چې څه لیکنه ولیکم کنټرول اس وم دا مې عادت کړی دی څه عموما زما عادت دی څه انو اوس باره که برق ولاړ شي که دا یې که هغې هلته هېڅ مشکل نشته زما لیکنه به چې شي کمپیوټر باندې محفوظ پرته وي څه نو تاسې هم دا عادت وکړئ څه کنټرول اس مهم دی خو اول واره چې تاسې لیکنه کوئ نو دا مهمه خبره ده چې ته به اول وار راځې خپل لیکنه به ثبتوې په یو ځای کې چې هر ځای یې ثبتوې چې ثبت یې کړه باره راخلاص یې کړئ
خپل لیکنه شروع کړه چې کتاب لیکې مثلا یو شی لیکې په اداره کې مکتوب پیشنهاد دا واغې لیکې بس دا عادت که کنټرول اس چې یو څه لیکنې دې ولیکه کنټرول اس یو څه لیکنې دې ولیکه کنټرول اس صحیح شو. نو دا عموما داسې نوم مه کوه چې ته نماز کې ولیکې احمد بیا کنټرول اس بیا ولیکې زما بیا کنټرول اس بیا ولیکې خان بیا کنټرول اس داسې یو لیکنه یو لیکه چې پوره کړې دوی لیکې چې پوره کړې باره کنټرول اس وه صحیح شو. نو دا عادت ځان سره چش کوي سر ځای کوي صحیح شو. عموما د دې څخه چش کوي استفاده به کوئ. نو هم د دې ځای څخه مې نسي تر دې ځای ټول ختم شو. نو نن دپاره دغونه قدر بس دی. په راتلونکي درس کې به انشاءالله کوتاه کوله انسرټ ته واوړو انسرټ به شروع کوو.